او که تا زنګو کې واچې پخا زنګوي ما دې واچې خو یو څه شی دې وکړه مړه نه کښېنې واده غواړې واده غواړم ما مړ شم پسې ډېر مې ارمان دی زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او چرګان او مایان ګډ وډ پخی دا سره ونه نښلي سره ونښلي چې دا کوو بې که نه 2 لاسونه خدای راکړي دي دا کېدو لپاره او د مارکو بازار داسې بازار دی چې یو نمایي بازار دی هر شی کې ملاویږي because it's a problem to discard it we passed to attack bowling هغه د ډیزاین پورې پرخته مونږ دلته جوړې شکنداري جوړې دي ننګرهاري پیښوري چې څه رقم جوړو غواړي کنه هغه خپل قیمت لري یو افغانستان یوټیوب او چینل که دا کار پرېوځي مې ستامې مخ ته کېنو مې چا زوی لالو یاره دا خبره هم صحیح ده صحیح ده او دا روش په یخنۍ کې هم پخی یخنۍ کې خود راز کې بغی دي Okay, nice to good Marco Bazaar and anytime come here to Afsar Khan. دوستانو سلامونه نیکی هیلې لاک شنواره ما مارکو ته راغلی د خلکو سره ګپ شپ خپرونه ده او په مارکو کې اوس هم شتون لرو د مارکو ته ولې مارکو ویل کېږي دا پورې د مارکو غر دی دې ته ځکه مارکو ویل کېږي چې په دې باندې یو مار تېر شوی دی دا توره لیکئ نه دا د مار چاپه ده په دغه ځای کې یو غټه اشتها راوتلې وه ځکه ورته مارکو ویل کېږي دا مار لکۍ باندې اور بل شوی و نو دا مار اخواته کې وتلی نو په سیند باندې لاو شوی او که چېرته دا مار ژوندی پاتې وای نو ډېر خلک به د ستونزې سره مخ کړي وای او دا د مارکو بازار دی او اندی روډ دی ماشاءالله ډېر ښایسته او په زړه پورې بازار دی چې په کې هر رقم سودا ملاویږي هر رقم دکان شته دی نو دوستانو موټرې او ټیلرې او هر څه یې نه میانو دکان وغیره لګا د ام شربت کیلو شربت ګنو شربت او داسې نور پریړو کې هر رقم فروټ او سبزي خرڅېږي او دوستانو موږ سره پات شئ نور پروګرام وګورئ ډېر پروګرام دی را سره او خلکو سره به مرکې لرو پروګرام زموږ لیا پای ته نه رسېدلی پاس دریم چت ته راختلي دې نه تاسو د مارکو منظره وکړئ زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یو افغانستان یوټیوب چینل دوستانو په مارکو بازار کې د میانو په خېدو والا سره موږ تشریف راوړی دی انشاءالله چې دا به موږ ته خپل ځان معرفي کا په لنډو شارټکټو کې او بیا به د کاروبار په باره کې پوښتنه ترې وکړو سلامونه لیدونکو غونډ ته سلام زما نوم ولي محمد دی شنواره یم د مارکو کې مین پخوم دغه کار کوو خپل کار مخ باندې وړو د میانو کې کومه ګټه ته پاتې کېږي که نه همیشه تاوان کې کړې نه شکر دی ښه دی انشاءالله او کله خو سزلي نه وي نه سوي خو نه دي انشاءالله کله خو مې طب کې ژوندی شوی نه چې نه ټوپ کړي نه هغه سمندر کې ژوندی کېږي ډن کې دا چې ژوندی شي او نه ټوپ که بیا به چمچۍ وایي که بلیندی ولې بیا به سیال کړو ډېره مننه ولا چې ښه تکړی او چرګان او میان ګډ وډ پخی دا سره ونه نښلي خو سره ونښلي چې دا کوو بې که نه 2 لاسونه خدای راکړي دي دا کېدو لپاره
داسې نه چې میان له ونه خوري وی خوراک شی دی خوراک د فرم روړي دي ډېر ګپ شپې ولا شته لکه سم ګپ شپې اخیره کې ډز اخیره مو کړ نه خبره نشته دی دا چمچۍ ډېره مه کوه داسې نه چې کړی ستوری نه کړې نه سوری کې موږ څنګه ناری شي ګیس کم مصرف شي آفرین بس ډېره مننه نه کړم چې تا له راغلو ستا موږ سره دا قیمتي وخت راکړ او بس الله تا خوشحاله تاسو موږ ډېره مننه کوو تاسو ځان تکلیف کړل موږ ته خوا تشریف راوړ انشاءالله چې آینده کې به هم دلې راځو بس مارکو خو ډېر ګرم بازار دی دلته بیا هم تشریف راوړو هر وخت راشئ ورو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم روزي خان شینواری د حاجي حضرت خان شینواری زوی او د مارکو بازار کې یو د شربت ریړه لرم شربت خرڅوم مننه روزي خانه او په بازار کې خو نن ډېره ګڼه ګوڼه ده آیا چې دا شربت ستا کوم وخته پورې او خرڅږي او که نه درته پاتې کږي شکر دی مارکو بازار هر وخت کې هم ښیي د صبح نه تر 10 بجو پورې د شپې پورې خلک ډېرې ګڼه ګوڼه کې ډېری او د مارکو بازار داسې بازار دی چې یو نننی بازار دی هر شی کې ملاویږي او شربت هم ښه دی مخکې ښه او شربت واته اوس لږه یخني شوې ده بازار بېسوره شوی شربت هغه او زه یم چې دا شربت چې ګرمی بیا به نه خرڅږي نه شربت خو نه پاتې کېږي نه دومره جوړو چې بس څومره پکې واوره پکې اچو د ماښامه پورې وځي بیا صبح تازه نور شربت جوړو مننه روزي بس همدغه داس مزدوري دا ډېر خوشحاله شوم چې موږ تاسو لنډ نه ولیدی او د مارکو بازار ماشاءالله ډېر ګڼه ګوڼه لري او ډېر برخورداره بازار دی نو روزي په اخر کې ته د خپرونې هغه ته څه ویل غواړې شوم او ستا نه ډېر خوشحاله شوم چې راغله او د خپلو غریبو خولس سره هم لږ دغه وکړه د غریبۍ په باره کې مو سره خبره وکړه او الله تاسو ټول خوشحاله او آباد لري دنه به موږ پوښتنې وکړو چې ته ولې واده غواړې په دې غریبۍ او په دې فقیرۍ کې ته واده ته څه اړتیا لرې اول ځان معرفي کړه سلام علیکم زه فیروز ارمانی یم د ارزانه اوسېدونکی یم زه وایم چې یوه جلۍ وی بس راله راکړې مې خو نشته یو غریب یو کنه خو د حکومت ته وایم چې خیر دی راله څه وکړئ نه یې کوي نه کښېنې واده غواړې واده غواړم پرېږدمه چېرته څه کمه کړه زه دا خپله نه لار کوم مړه کمه دی هسې ووایه او بیا یې چې شملی داسې نه چې په ډېرۍ راشي بیا نورو لږ ویډیوګانو لپاره یوټیوب خیر چینل دی سبسکرایب بوجۍ کړئ مه کوم موجۍ مه خو چې یې خالي واده غواړم پرېږدمه نه شریکه نه سره ژاړو نه چې شي له جوړو ولې چې خدای واده مې شی کړې هسې زړه شینګیري ای واده چې زما خوښ ده ولاکې ستا هم خوښ زما نوم ارماني دی زه که خسته او که بدرنګه او که غنم رنګه یم ورته تیار یم تش واده غواړې خالي واده غواړم بس همدا مې ارمان دی نور بای بای سلام علیکم وعلیکم د واده بندوبست لکړم انشاءالله صحیح خدای دې مهربانه شروع چې واده ماله وکړ بیا به څه شی وکړې بیا به بس ښه پیروز خانه واده بندوبست لا نه سو او باید چې واده سره به خوشحاله یې وای ډېر به خوشحاله یم او ډبل بیډ کې به څه ملکې په ځمکه په ځمکه هغه به ډبل بیډ کې پراته وي بیا چې له واده غواړې نو عزت به نه کوي نه هغه ډبل بیډ کې څه ته په ځمکه څملې دا خو کبر دی کبر نه ده ښه صحیح ده دا ما واده کړی دی چې جمعه به د کټ لاندې پروت
او که تا زنګو کې واچې په پښه زنګوي ما دې واچو خو یو څه شی دې وکړه مړه نه کښېنې واده غواړې واده غواړم مړ شم پسې ډېر مې ارمان دی او بامانت به خدا بس رئیسه دا واده غواړي دله به څه وکړو داسې یوه کونډه به چېرته نه ایږدلی وکړو کونډه کورنډه ورته دا مړه څه چغه دې راوسېدې او زمونږ ټیشن کې د ګوتې والې خدای د کور پیروز خان دی چې واده یې ډېر په زړه ارمان دی که چا وشي نو پیروز خان لا یوه ښایسته او په زړه پورې که کونډه یې که رنډه یې که وشله یې که وډه یې دله یې وکړئ که ډنده یم خیر دی دی خاص واده غواړي او ډنده دې خوراکې خاص سپینې جامې اغوندي سپینې جامې اغوندې او که ما اغوندې خو چې یو څه شی حلال انشاءالله تعالی چې زه ستا الله واده دې مهربانه شي قسم چې زړه مې پسې وچاو د زړه وکړ دا کون چرشي ته نه پلاړو په مخه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم مې افسر خان دی او د مارکو اوسېدونکی یم افسر خان ماشاءالله ستاسو خو دغه روش ډېر مشهور دی یعنی ډېر پرمختګ یې کړی دی تاسو موږ ته دا ووایه چې تاسو ولې دومره پرمختګ کړی دی ولې دومره مشهور شوي یاستئ چې د دوستانو ته خپل شارټکټ ځان تعریف وکړئ نو مشهورتیا خو داسې ده چې هر څه صفا دي مال تازه دی غوښې تازه دي او تازه په تازه پخېږي ور سړی راځي تازه خوراکونه کوي او ځي او افسر خان وروره پښتنې به ډېرې خو تنګ را سره نه شي دغه روش ته څه رقم جوړی اول کوم شی وراچای اول لوګان او بیا غوړي او غوړو نه وروسته غوښه او مرچک خو نه پکې اچای مرچک نه غواړي که مرچک کې واچه بیا یاره موږ خو زه پورې نه استعمال کړی نو مرچک هم کې استعمالو دا خو یو ښه شی دی که نه یاره دا 20 کاله وشو موږ مرچک نه استعمال کړی او نه هم لیدلی دی په روش کې مرچک او افسر خانه دا غوښه د کوم شي هغه ده ګډ هغه وزې هغه ده غټ مال هغه ده دا سیرلی هغه ده سیرلی هغه سیرلی پسه ماشاءالله ډېر ښایسته دیګ یې جوړ کړی ښه افسر خانه دا څو ګنټو کې دا دیګ جوړېږي دا 2 غنټې ټیم اخلي چې ګنټه پسې ونسې او 2 غنټو کې تیاری دا موږ وایي کس نشي جوړولی تا غوندې کس جوړولی شي چې موږ سره دلته 2 میاشتې شاګردي وکړي دې ته به شاګردي کړې تا مخکې شاګردي کړې یاره ګردان چې ما په اوازه کړی خفه کېږې به نه بس ګپې شپې به هم کې ولو زه یم چې دا ته پهلوان شوی دا روش په خپله خورې یاره خپله نه خورم ولې به دا کار داسې دی چې زیب ځای ولاړ کار دی او بیا صحت نه سړی دغه کېږي او دا نیم شاګردان د نري او نیم مضبوطي دا څنګه چل دی دا نیم نو ته پرېږدې ډوډۍ ته که نه خامخا کارخانه کې خامخا پرخي که نه د نرو ته ګوره داسې نه چې دیګي ته ورنه لوږي ګوره دا داسې دی پوه شي چې کا کمپنۍ کې پرخي که نه یو ډک او بل کمزوری یو څه رقم یې ماشاءالله بس الله د دې کاروبار کې نورم برکت واچو الله د لاس کې خوږوالی واچو نو افسر خانه ته داسې یوه ټوکه یوه جالبه خاطره کوم وخت کې روش نه سوی یا درته پاتې شوی نو بیا هم دا د دوستانو ته ووایه انشاءالله چې اوسه پورې نه پاتې شوی او بیا هم که پات شي چاله ورکوي که کور ته یې وړې کور ته یې وړو په خپله یې خورو او که کله زه راوګرځم ماله بې راکړې ډېر نه ګوره داسې نه چې بیا متکر شي نه مه کرېږم زه ګوره په دې لار ډېر ځم او راځم هر وخت هم راتلی شي او که پیسې نه در سره داسې نه چې بیا وایي چې کالي انځه
د مزار د کابل چې چا سره نه خوري او زی او دا خبره کوي پوه چې واپسې رالو در به کو قرآن نه شي جان شه. دوستانو په مارکو بازار کې افسر خان سره لن موږ سره میلمه دی ماشاءالله ډېر ښایسته روش یې جوړ کړی دی او ډېر نوم یې ګټلی ډېر پرمختګ یې کړی دی. الله د په ده لاس کې نور هم خوږوالی واچوي. خدای د ده ته په دواړو جهانو باندې حجر میلاو کا چې د ټولو خلکو خدمت کا. نو افسر خانه په آخر کې به د دوستانو ته څه وایې؟ بس دوستان دې هر وخت آباد اوسي چې دلته راځي موږ له او زه یم چې تاسو د خلکو نه وغواړم ماله بارانه کا یاره نه سخت کار نرمه یې کړم څه وایم زمونږ غوا خو سای مرده افسر خانه ته مشوره وکړه یاره څه وایم او که دا کار پرېږدي یم چې تامې مخ ته کېنو مې چا زوی لیالو شو غوم ورته ووایي یاره دا خبره هم صحیح ده صحیح ده او دا روش په یخنۍ کې هم پخایي یخنۍ کې او یخنۍ کې خود رس کې دغه یې دی بازار مې خو نشي پخولی نه مایان دلته موږ نه پخوو. انشاءالله تعالی چې شرطه موږ روز جوړول نو تا به سپیشل ځان سره بیا میلمه کوو به موږ له به دغسې روز جوړای هېڅ خبره نشته هر وخت هم راتلی شي. نو کومه جالبه خاطره یې یا ټوکی نو ویې دی دوستانو ته دا ټول تا ته په تمه نشته دی مړه بیا نشته دی ډېر خاندې زه یم چې درته زده دی نشته دی او دغه بل شیخ دا ستا شاګرد دی کاري صاحب ته وکړه کاري صاحب تاسو خپل ځان معرفي کړئ مړه بس وخت وکړي ته دوره ایره نه بس مړه دیګي ته دیګو نه دوره ټنګ پورته کوي چې موږ کاڼه ډېر روش مې لیدلی خو دغسې روش به زه انشاءالله چې وینینم د افسر خان په لاس کې ډېر خواږه دي ښایسته روش دی په زړه پورې روش دی انشاءالله چې دغسې روش هېڅوک نشي تیارولی او د افسر خان په هوټل کې موږ ناسته لرو نو په زړه پورې روش یې پخ کړی دی او ټولو له مینوالو لا پکار دی چې د افسر خان دکان ته راشي او دا ښایسته په زړه پورې روش وخوري نو افسر خانه الله دا په لاس کې خواږه واچوه او الله دا خوشحاله لره بیکاز the meat and potato or any time to this meat we check and the doctor anytime to the Marco because we taking to Afsar Khan to going to bazaar and going to meet anytime very good for the people and human and boy going to the home to this meet and of the afternoon okay nice to good Marco Bazaar and anytime come here to Afsar Khan زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه الله کاتان او تاسو کارکونکو نه چې تراغله او موږ ته وخت راکړ. ډیره زیاته مننه کوم تاسو. عبدالحکیم سجاد تاسو نه منګه په د اوس مهال کې یو سوال پیدا شوی دی چې تاسو ډیر شهرت پیدا کړی ډیر نوم پیدا کړی دا څه علت دی چې تاسو په کپړو کې دومره خوند او دومره ښایسته کپړې جوړوئ؟ من نه ژوندی اوسې لاک خانه شهرت خدا دی چې ښه کار کوو او ښایسته ډیزاینونه تیارو نو ټول همدغسې کسټمر چې دي دا ښایسته شیپسې دي نو موږ ډېره زیاته خواري کړو په جامو کې دا خلک ځکه هلته موږ ته ډېر راځي. ښه کاریګر دي سره د هر ځای نه او تاسو خپل هم ښه خواري وباسئ. بالکل بالکل همداسې دا کاریګر را سره ښه کاریګر دی کټر دی همداسې بوکرم موږ سټمپور ښه بوکرم لګو چې مطلب آینده ولري. نو ته په دې خپل ژوند کې څه ته دې دکان کې خوشحاله یې خفه یې؟ یاره شکر الحمدلله تر دا دمه خدای الله نه ډېر زیات راضي وو چې مسلمانان یې پیدا کړي او بالخصوصا یې موږ له داسې یو کسب راکړی چې دا پیغمبري کسب دی موږ ډېر زیات پرې خوشحاله یو تر دا دمه ځکه چې خپلو بچو له الله له نفقه پیدا کوو د ماښام دپاره او ډېر زیات خوشحاله یو د خپل الله نه. او عبدالحکیم سجاد تعلیم لرې که نه لرې؟ یاره تعلیم دومره تعلیم لرم چې هغه خپل ضرورت پر رفع کولی شم. ګاګ دلته راځي که نه راځي؟
بالکل ډیر زیات ګاک راځي زموږ خو بل دا چې د غنی خیلو او د مارکو مومي سرک د جمعه ته مخامخ چې وګوري به سر سړی ګوري زموږ لوحه لګېدلې ده او ډېر ښکاره ځي کېو موږ او سجاد صاحب دا جوړې تاسو په پاکستاني روپو مای ورکوي که نه د افغانستاني په افغانو مای ورکوي نه اوس پورې پاکستاني وي او اوس موږ ته خپل حکومت دا درخواست کړی چې په افغانۍ اخلي اوس موږ افغانۍ اخلو لکه یوه جوړه په څو افغانۍ مای اخلي څو افغانۍ ګنډۍ هغه د ډیزاین پورې فرق دی موږ دلته جوړې شکندارۍ جوړې دي ننګرهارۍ پیښورۍ چې څه رقم جوړه وغواړي که نه هغه خپل قیمت لري تر 200 نه نیولې تر 500 پورې موږ سره قیمتونه شته د ډیزاین پورې اړه لري چې کوم ډیزاین څوک وغواړي نو هماغه مطابق موږ تر روپۍ اخلو او زه خبر شوم سجاد صاحب چې دلته واسکټونه ډېر ښایسته ښایسته واسکټونه جوړېږي لکه مثال په تور ما چې دغلته پورې راځوړندي دا تاسو خپله جوړ کړي که دا ستاسو کوم یو استاد جوړ کړي دي دا خو چې کوم دي موږ سره کاریګر دي کټۍ ورته زه پخپله کړم ناپ او دار زه پخپله کړم او کاریګر را سره ډېر ښایسته کاریګر دي کور د ودانې موږ له ډېره زیاته خواري کا او هغه خوارۍ باوجود موږ روپۍ وله ورکوو 100 روپۍ زیاتې ورکوو خو خپل ګاهک خوشحاله ساتو عبدالحکیم سجاده په آینده کې موږ ستاسو خوشحاله زندگی غواړو باید خدای وکړه چې ستاسو دا کاروبار نورم پرمختګ وکړه او الله دا هر مسلمان ته الله له نفقه پیدا کړه په افغانستان کې هلې ځلې خو بیا هم مقابله پکار ده وخت په تېرېدو سره هر څه ټیکېږي انشاءالله چې افغانستان هم په خپلو پښو ودرېږي ستا کار نورم پرمختګ کړه د خپل کسب نه خو خوشحاله ښه ډېر آینده کې څه پلان لري چې دا کسب پرېږدي بل کسب ته لاس اچوي که نه دا به ستا خیري پوري نه مونږ خو چې کله شروعات کړی دی مونږ د چا خبره د 10,000 افغانو نه کړی دی او دا د شکر الحمدلله 15-20 لکو ته رسېدلې مونږ خپله بودیجه ډېره کړې ده او د خپل کار نه ډېر زیات راضي یو ځکه دا زموږ پدري کسب دی کم تجربه او کم کار چې ما زده کړی دا ما په پېښور کې زده کړی دی نو د پېښور ډېر ښایسته استادان دي نو هغې باوجود مونږ دلته هماغه کامیابي راوړې او دلته خپلو وطنوالو ته او سجاد صاحب تا چې داسې یو کس راشي مثال جوړه وګنډي او هغه سره پیسې نه مثال په طور پر نو ته سره کوم همکاري کړی شي که نه بېرته یې دوکان نه واپس کړی نو مونږ خو سړي ته ګورو نه داسې کسان شته چې مونږ وله ازمېښتونه هم په کړي یو ځل هم ورکړي دي ایم وړي دي بیا چې دویم ځلي ورکړي ایم وړي نو درېیم ځلي چې راشي نو بیا بیخي مونږ له هغه سره همکاري نشو کړی هغو ته کوم پیغام لرئ چې دا پیسې تاله راوړي که رای نه وړي ته تر غواړې که نه تر غواړې وربخښې نو بخل خو چا خبره چې پردی حق الله نه بخي او عبدالحکیم سجاده ته سپورټ سره علاقه لرې که نه لرې ډېره زیاته علاقه لرم زه چې دا کوم نوم او دا دغه کوم ما پیدا کړی دا ما د سپورټ نه پیدا کړی ما یو خپل ټیم اوس ما ریټایر ورکړی دی مطلب هغه وخت تللی دی چې اوس سپینګیري شوي مطلب کمزوري شوي لږ سپورټ کې کوم هغه سره ګیم سره ډېره علاقه لرې بیټینګ سره کرکټ والیبال فوټبال نه کرکټ او کرکټ کې بیټینګ سره او بالر خو نه وی نه بالر دا شوق په رمکړنور بالر نو د لوبډلې کپتان وم مننه ژوندی اوسې تاسو نه نړۍ مننه چې راغلی او زموږ غږ مو پورته کړ ژوندي اوسې کور مو ودان اخر کې کومه ټوکه یا کومه جالبه خاطره د دوستان ته وایي چې خوشحاله شي نو ټوکې ډېرې زیاتې را سره خو اوس رانه هېرې شوي دي بیا هم داسې کومه یوه جالبه ټوکه وي نو فکر ته مې داسې ټوکه نه راځي چې اوس درته وایم چا وویل چې عبدالحکیم سجاد اوله کې چرس کولې و چې کور کې ډوډۍ ته ناستو پلار او ټول سره ناستو کورنۍ هغه چې د ډوډۍ ښه خوړلې پلار یو دم لاس نه نیولو چې لالا روپۍ زه ورکوم د هوټل کې ناست دا خبره کوم ځای نه لري خو دا مطلب یو ټوکه تېره شوې ده بلکل هم ځکه چې زه شکر الحمدلله تر دا د میوه نشه هم نم کړم مونږ 5 ورونه یو ورور هم داسې ورور مونږ نشته چې نشه وکاندي مونږ ته به کله کله پلار دا خبره کړه چې هغه نسواره شي نو مونږ ته به یې ویله مونږ به وروکاته مونږ ته به یې ویله چې دا کار داسې نه چې تاسو چې دا ښه کار دی چې زموږ پلار یې که دا ښه کار دی دا ښه کار تا نه ډېره مننه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ